ملګرو سلامونه او نیکی هیلې سهار په خیر. دا من کوز دیر ته راغلي یو. په کوز دیر کې دې ته اسبڼ وایي او په اسبڼ کې دا مخامخ غر چې تاسو ته ښکاري او د آبادي پکې ده نو دې ته کشمیر وایي، د کشمیر غر. نو د دې په هکله دلته چې زمونږ کم کوربه دی دې وخت کې خو موږ سره شته نه، خپل ځای کې دی عبدالله سواتی، هغه سره د دې پوره تاریخ هم محفوظ دی او د دې ټولې علاقې او د سواته پورې هغه سره چې دی نو ډېر څه شته. هغه نه بیا تپوس څه وخت کوو، هغه تاریخ په هغه راسپړو. خو دې وخت کې موږ چې راغلي یو نو موږ سره ثناالله شمیم صاحب هم دی، ودود اشنغري صاحب هم دی او موږ سره نور ملګري هم دي او فریدون خان موږ سره دی. فریدون خان سره موږ سره حمیدالرحمن نادان صاحب هم دی. نو څه ملګري زموږ دې وخت کې سهار دی او څه پکې ودلي څه راپاڅېدلي دي، خو موږ دلته د سهار د سیل دپاره راغلي یو او اخورۍ دپاره. نو تاسو سره به د دې ځای چې کومه فضا ده نو د دې په هکله باندې یو دوه خبرې شریکې کړو. دا زموږ مخامخ ملګری چې دی نو دا ډېر ښه شاعر، ادیب او دانشور دی او یو خپل مقام او نوم لري، ښاغلی حمیدالرحمن نادان. نو راځئ چې دنه تپوس وکړو. نادان صاحب سلامونه. علیکم السلام. نادان صاحب د مخامخ چې کوم غر د کشمیر او د اسبڼ کې چې موږ کوم موجود یو نو څنګه محسوسوئ تاسو دلته خادم صاحب؟ دا د الله تعالی د قدرتونو یو بهترینه تحفه ده او ډېر ښکلې نظارې دي او په سهار وختي د دې حسن په یو په دوه شي ځکه چې فضا هم صفا شي او بس د دې باندې د بوټي د دې غرونو ښایست دی. نو په کار دا د دې ویډیو په مناسبت سره چې دا پیغام ورسي چې د دې د ونې وهلې کېږي نه نو د حسن به سیوا وي او دلته کې که څوک هم راځي نو هغوی به د دې حسنو نه مزه اخلي، دا به ښایست د دې برقرار پاتې کېږي. او مننه. موږ سره فریدون خان هم دا دی موجود دی، د هغه خو خپل یو نوم دی، خپل یو شناخت دی او یو ځانګړی اسلوب سختن شاعر، ادیب او مصنف دی. هغې نه به تپوس وکړو. فریدون خان په اسبڼ کې او د مخامخ چې کوم غر درته ښکاري کشمیره، نو د دې د فضا په هکله تاسو څه وایئ؟ سلامونه خادم وروره. خبره داسې ده چې دا خو ډېره ښکلې علاقه ده، ډېره مزیداره علاقه ده، خو زمونږ په عام ولس کې د اویرنس ډېر کمی دی. لکه یو که مونږ اویرنس خلکو له ورکړو نو زما په خیال بیا به دا حسن نه خرابېږي. یو بوټی چې کم دی، یو ونه د کالي 20 کیلو کاربن ډای اکساید ازموي، نو د فضا نه چې کوم آلودګي ده هغه یو ونه 20 کیلو ډېر لوی شیز دی. نو که مونږ چېرته اویرنس ورکړو خلکو له د خپل غرونه بچ کړو د دې ونې والو نه، نو دا به نور هم ډېره ښکلې علاقه شي، فضا به هم پاکه شي. تاسو که خیال کوئ نو هر کال چې راځي، نوی کال چې راځي نو د تیر کال نه د هغې ګرمي لږه زیاته وي، پرسنټیج زیاته وي. د هغې وجه دا ده چې ونه دومره والی کېږي او کرلی کېږي نه، او د دې خلکو کې دومره شعور نشته دی چې هغه په دې پوه شي چې دا ونه وال چې کوم دی دا د انسان زندګي څه کوي، چې د عام دا ځناور چې کوم دي، چرند پرند چې کوم دي، د دې زندګۍ سره هم لوبې دي. ځکه چې اکسیجن کمیږي نو دا مړه کېږي او زمونږ حالات هم ورسره صحتونه هم ورسره خرابېږي. نو زما خواست دی ټولو ته چې د خپل د دې فطرت حفاظت وکړي او اوبه هم پاکې وساتي، ونه هم په غرونو باندې وکرلی شي او د دې وانه دې بنده کړې شي. مهرباني. فریدون خان او نادان صاحب ډېره مننه. خوشحاله اوسئ ملګرو. دغه زمونږ دوه ملګري چې کوم تاسو د دې نه دغه ګټورې خبرې مو اورېدې، په کار دی چې په دې باندې موږ عمل وکړو او انشاءالله تعالی که جون وفا وکړه نو د دې علاقې د حسن، ښکلا او فضا په هکله به نور معلومات هم تاسو سره څه وخت موږ شریکوو. د خدای پامان.